له دریو لسیزو زیات وخت کېږي چې د افغانانو د ټپونو او ماتو هډوکو د ناروغانو پر درملنه بوخت دی. د جګړې له قربانیانو نیولې بیا تر ملکي ناروغانو پورې په زرګونه بریالي عملیات ترسره کړي او ګڼ شمېر ګودمات ټپیان یې بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځولي. هغه یوازې یو جراح نه بلکې یو نوښتګر هم دی. څو کاله وړاندې یې د ماتو هډوکو د درملنې لپاره د افغان په نوم یوه ځانګړې طبي آله اختراع کړه چې د امریکا د خوړو او درملو ادارې یا FDA هم تایید کړه او اوس د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې کارول کیږي. هغه کوم بل څوک نه بلکې د اورتوپیدي متخصص او د افغان نړیوالې آلې مخترع ډاکټر محمد اسماعیل وردګ دی. ډاکټر محمد اسماعیل وردګ د امریکا میشتې نړیوالې ټولنې یا ساین له لوري د اورتوپیدۍ د غوره ډاکټر جایزه هم ګټلې ده. دا ټولنه چې په 50 هیوادونو کې څه باندې 15,000 د اورتوپیدۍ متخصصین لري، دغه ویاړ یې د افغانستان په استازیتوب نوموړي ته ورکړی دی. دا ځل د مثلث میلمه د وسلوال پوځ د طبي علومو اکاډمۍ سردار محمد داود خان 400 بستریز روغتون قماندان د اورتوپیدۍ متخصص مخترع او د نړیوالې ساین جایزې ګټونکی پوهندوی برید جنرال ډاکټر محمد اسماعیل وردګ صاحب دی. ډیره زیاته مننه کوم قدرمن او درون ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه ومنله او سټوډیو ته تشریف راوړ. ډیره مننه سعادت صاحب، کور مو ودان. زه ستاسو د برنامې له طریقه تاسې ټول همکارانو او ګرانو هیوادوالو ته خپل درانه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. علیکم السلام. ډاکټر صاحب محترم، کراو شو د دې ځای نه پیل وکړو چې په کال 1971 کې له طبي پوهنتون څخه تاسو فارغ شوئ. هغه مهال هم په افغانستان کې کورنۍ جګړه وه متاسفانه. کراو شو دې ته چې په هغه وخت کې کله چې تاسو د سردار محمد داود خان روغتون ته د تخصص لپاره ولاړئ، دا ستاسو خپل انتخاب و او کنه په هغه وخت کې د پوهنتون د خوا تاسو هغه ته معرفي شوئ؟ په اصل کې خو موږ 15 کال کې د حربي ښوونځي نه فارغ شو. بیا د حربي ښوونځي نه نظامي طب ته محصلین نیول، بیا موږ په هغه جمع کې کامیاب شولو او موږ په 1971 کې فارغ شو. تقریبا 20 کسه وو موږ هم دورګان. بیا په هغه وخت کې چا د اورتوپیدي مسلک نه انتخاب و، یوازینی کس زه وم چې ما په خپله خوښه اورتوپیدي مسلک انتخاب کړ او په دو کې ما په کار شروع وکړ من حیث د یو ځوان ډاکټر. ډاکټر صاحب، تاسو خپله دغه انتخاب کړی دی مسلک، یعنې څه د دې لامل شو چې دغه بخش تاسو انتخاب کړئ؟ ځکه داسې ویل کېږي چې په طبي برخه کې دغه څه ناڅه ستونزمنه برخه هم ده. موږ استاد د خدای بخښي پروفیسور موسی وردګ و، نو داسې ما هم علاقه لرله چې د غونډې یو ښه نوم ځان ته کمایي کړم او د دو پلیر ولاړ شو او دا څو کاله د هغو سره بیا یو ځای وم، ځکه دا باعث شول چې ما په هغه کې مسلک کې تغییرات ډیر مثبت راشي. بله ډاکټر صاحب، هغه مهال هم د سردار محمد داود خان روغتون ته د جګړې ټپیان براوړل کېدل، کورنۍ جګړې وې. د هغې وخت داسې کومه قصه که تاسو ځان سره لرئ؟ په هغې وخت کې متاسفانه دواړو خواو ته افغانانو یو بل سره وژل، خو ټپیان به حتما د جګړې د لیکو څخه به سردار محمد داود خان روغتون ته چې نظامي روغتون و دې ته راوړل کېدل. د جنگ بعد اکثریت برخه موږ 400 بستر شفاخانه وړې ده او د تقریبا د 40 کالو مجروحین اکثریت دلته تداوی شوي دي. په دو شفاخانه کې روسي مشاورین رغلي ډاکټران، بیا پسته خو امریکایي راغلل، د ناټو د ټولو هیوادو او تر اوسه پورې دا سلسله ادامه لري. خو بار د جنگ ټول دو شفاخانه وړی دی او اکثریت مجروحین ښه تداوی کړي دي او خاطرې خو هره ورځ به خاطره ده، خو هغه ورځ مې هېڅکله نه ویرېږي چې موږ کور د مکریانې کو په همدو لیر د بیبي محروز راتلمه چې په د افغانانو کې خوشایي راکټونه ویشتل شوي وو په دو ازدحام کې. بیا نو چې راغلم او اوضاع بیخي بل رقم وه د 400 بستر
د دغه قید و قبول یا د پذیرش د ساحې نه چې مجروحین او مړي مشترک پراته و، همداسې په دوزینو کې ته درې منزل چې عملیات خانه ده، عملیات خانه دهلیز هم ډک و او د عملیات میزونه هم ډک و. نو د هغو به کش کولو د مجروحینو چې ما عملیات کوو ډېره بده ورځ وه. تقریبا د 300 نه ډېر مجروحین تنهایی موږ شفاخانې ته راغلي وو چې دغه کې څومره شهیدان شوي وو. د ډېری ځوانان وو که نه د مختلف خلکو، اکثریت هم د متوسط طبقه خلک وو، د دستفروشان و کراچۍ والا وو، ځکه د افغانان که خو اوس هم هغه اول دی. متاسفانه ډاکټر صاحب دغسې وضعیت سره چې مخامخ کېدی، دغسې ځوانان مو چې هغلته لیدل چې په خپلو وینو کې لت پت دي او له ټولو بدمرغه وضعیت به دغه و چې افغانانو یو بل سره وژل، کورنۍ جګړې وې، خپلمنځي جګړې وې. هغه وخت کې تاسو هم ځوان وې، هغه وخت کې څه ډول یو احساس هم کولو؟ د دې تمه هم درلوده چې افغانستان به له دغه کړاوونو څخه تېرېږي او یو ورځ به انشاءالله سوله او ثبات ته رسېږي؟ والا تمه خو هېڅ وخت انسان باید قطع نه کړي، تمه خو همیش وي، خو ډېرې بدې ورځې وې. خدای دې هغه حالتونه بیا په افغانستان نه راولي. ډېر بد حالت و. کابل خو مکمل ړنګ شو په مغو کالو کې او خلک ډېر وځورېدل. چور، بېعزتي، بدبختي، غربت، مهاجرت، دا ټول میکس و سره. د هغې نه وروسته ډاکټر صاحب که راشو په 2000 میلادي کال کې زما په اند باندې تاسو د افغان په نوم یوه آله اختراع کړه چې د خپل هم د اورتوپیدي برخه کې ډېره مؤثره او مثمره تمامه شوې ده، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ډېرو نورو هیوادونو کې هم د دغه آلې څخه په دغه برخه کې متخصصو ډاکټرانو ګټه کړې ده. که راشو په دې باندې بحث وکړو چې انګېزه یې څنګه تاسو ته پیدا شوه او څنګه په دې بریالي شوئ چې دغسې یوه آله د ټولې نړۍ په سطحه باندې لومړنی ډاکټر واوسېږئ چې د اورتوپیدۍ په برخه کې د افغان په نامه آله رامنځته کړئ او د ناروغانو دپاره، دغه کسانو دپاره چې د هډوکو د ماتېدو د مشکل سره مخامخ وو، هغوی ته دغه پروسه هم څه اسانه کړي. هغه نو هغه وخت و چې د امارات اول دور و. په هغه وخت کې موږ د شمال، ما یو څو کاله په شمال کې هم تېر کړل په مغو جنګونو وختو کې. بیا چې راغلم دلته نو د تېر امارت وخت و او هغه وخت هم مجروحین ډېر وو طالبانو. نو یو کس راغی طالبانو د جملې نه و، د زنګانه سترګه یې ماته وه. نو هغو ته دا داخلي میتودونه ډېر دي چې سیم ته تاووي او هغه رایج میتودونه ډېر دي. ما وی د غټو هډوکو ته اپراتونه شته دي، موږ اپرات په یوه ګردې کړۍ چې د حلقې، ما دغو واړه هډوکو ته هم باید زه یو فکر وکړم چې یو شی جوړ شي. داسې خیال یې راغی. نو په اول مریض هم دغه اضافي سامانونو نه یو څه جوړ کړل، شکل د دغو نوي پرمختللې آله چې هغه ابتدایي و او دوه سیخه مې د زنګانه د ماتو هډوکي د سره تېر کړل، دوه لاندې او دا یې ونیوه ښه سم، ښه کلک یې ونیوه. ما وی زه کار یې وشو انشاءالله. نو حاجت پلستر ته نه شو. یو میاشت 4 پس داسې یا 15 شپې پس به مې دقیق په یاد نه دی، عکس م واخیست و پښې یې جوش کړی و د زنګانه سترګې. بس دو امیدواري راکړه، نور نو چې مشکل نشته دی. بیا مې اگر چې هغه وخت د عکس اخیستلو اجازه هم نه وه، خو بیا هم پټ ولاړو یو عکاسخانه کې مې ته عکس واخیست. عکس یې اوس هم اوسه شته دی په عنوان د اولینې طبي آلې استعمال. او دا هم بیا ورو ورو چې ډېر شول، یو 15 چې شول، بیا مې اعلان کړه چې داسې یو شی موږ جوړ کړی دی چې اگر چې هغه وخت انټرنټ نه و، هغه معلومات نه و، ما داسې ګمان کوه چې بل چا نه وي جوړه کړې دنیا کې. زه به خبر نه وم. کتابونه مې چې ابتدایي ولیدل چا نه وه جوړه کړې، فضل د خدای. بیا هم دو ته پسې ورو ورو انکشاف ورکړه، بیا هم څنګلې ته هم تطبیق کړل. نو مریضان ورو ورو زیاتېدل، داسې پسې زیات شول. بیا هم یو ملي کنفرانس د وزیر اکبر خان ډاکټر صاحبانو سره ونیو. نو ورو ورو پسې هم داسې
په شهرت رسیدل او موثریت ډیر کېدو تر څو چې خارج ته وغته. ولې صاحب هغه کسان چې مثلا دوی یا په جګړه کې یا هم دغسې د دوی د پښې هډوکي ته صدمه رسېدلې یا د لاس هډوکي ته صدمه رسېدلې وه، مخکې به دا پلستر کېدل او هغه به څو میاشتې پلستر کړي و، هغه مریض به د هغه هډوکي د ماتېدو نه دومره نه و په تکلیف لکه پلستر د هغه نه به چې دوی په تکلیف و. د پروسه یې څومره اسانه کړې ده، د وخت د ضایعاتو مخنیوی څومره پکې کېږي او د مریض هغه لوی مشکلات چې هغه به د پلستر سره ډېر تکلیف و یا به هغه هلته د پلستر لاندې به داسې ځای و چې د به لاس نه ورته رسېدو تر څو هغه هلته به هغه ځای به یا وګروي او ګرولی به هم نه شوی، د غټ مشکل سره مخامخ. خو مدرن طبابت چې دی خلاص په دو کې خصوصا په اورتوپیدي کې چې ښه کلک تثبیت شي هډوکی کلک ونیول شي او مریض مفاصل متحرک وي او مریض زر رخصت شي خپل کار ته ولاړ شي خپل وظیفې ته ولاړ شي. دا خصوصیتونه په نوي میتودونو کې ډیر دي. نو هر څومره چې اورتوپیدي یا د جراحي علم انکشاف کو هدف دغه شی وي چې زر برګشت وظیفې ته. نو دا خصوصیات په دوه حاله کې شته دي. شپږ میاشتو تداویر لنډه کړې د شپږ هفتو ته پلاستر ته ضرورت نشته. مریض سبا رخصت دی خپل وظیفې ته هم تللی شي موټر هم چلولی شي هر شی کوي او په ګچ کې خو نه کوي پښه یې شاخه بل دا چې پاس د ګچه تر څو ګونډه بیرته قط کړي ډېر وخت غواړي درد به تېرې وي مشکلات به تېرې همداسې څنګله چې آلې سره هېڅ مشکل نه لري خپل کار کړی شي نوشته یو سپک کار یو چای څښل وقت چې پوره شو حالت یې لرې کړي خلاص او یستل هم به جراحي نه غواړي او تطبیق هم در لویه جراحي نه غواړي چې اکثریت واقعات موږ بیا څیرولو خط داسې خان تېري خلاص. لکه څنګه تاسو اشاره وکړه چې یعنې تاسو ته یې په کار کې ډېر سهولت رامنځته کړی دی، د دې استفاده نسبت ګچ ته څومره یعنې کامیابه ده څومره موفقه ده؟ داسې کوم هغې هم تاسو لرئ نمونه یې چې هغه ته نتیجه نه یې ورکړې بیا دې ته مجبوره شوي وئ چې د نورو پخوانیو میتودونو څخه استفاده وکړئ؟ نور پخوانی میتودونه خو بعض کسان چې د حالا په اختیار کې نه لري اوس هم د زړو میتودونو استفاده کو او هغه سره ګچ وي. نو موږ ډېر هغه زاړه میتودونه عملیات کړي یا لرې کړي د آلې مو راچولې چې ډېر زر بیا ښه شوي دي او بعضې وخت ډېر ناوخته مراجعه کا شکسته بندانو تداوي کړي وي مشکلات وي هغوی هم چې رغلي دي موږ آلې نه استفاده کړې ده انشاءالله نتیجه یې ښه او خوشحاله دي. او هغه کس چې شکسته بند ته ورغلی خو خامخا به د هغې مشکلات نه کوه خو پښه د شاخه تړي یوه میاشت دوې میاشتې تر درې میاشتو هغه نو مجبور د پښه شاخه پاتې شي او دا هم جوش نه کوي ځکه دا هډوکی سره لرې پاتې کېږي. بله بیا مې ځینې اورېدلي چې ځینې کسان شکسته بند ته ورشي هغه پښه یې هم دغسې غلطه چې جوړه شي بیا مجبور دی چې ډاکټر صاحبان به د هغه پښه بېرته ورته ماتوي. اوس که ډاکټر صاحب پښه ده خوشبختانه نن دغه حالت چې تاسو یې مخترع هستئ او دغه ویاړ مو ټولو افغانستان ته او افغانانو ته وربښلی دی د نړۍ په سطح باندې لومړنی ډاکټر هستئ چې په دې توانېدلي هستئ په تشو امکاناتو او په داسې یو هېواد کې هم زده کړې هم کړي دي چې هغه متاسفانه د هر څخه ډېر لرې پاتې دی. دغه آلې په اړه باندې که ډېر لنډ ډول سره ډاکټر صاحب دغه آلې په اړه دوستانو ته معلومات ورکړئ او ښه به وي چې همدغسې ورته تشریح کړو. اول مو ولې افغان نوم پکې ایښو ډاکټر صاحب؟ دی غواړي چې دغه افتخار په ټوله نړۍ کې نړۍ په دې پوه شي چې په افغانستان کې هم دغسې کدرونه شته دي چې تش په خالي لاس هم کولی شي تاریخ جوړ کړي. ډېره مننه سعادت صاحب. زه خو به اول د خپل استاد نه ډېر منندوی یم پروفیسر عبدالرزاق سیاوش چې هغه موږ ډېر تکړه استاد و. په اول کې ما او ده چې موږ د کار شروع کړو مشترک په دو کار کو او تر اوسه هم دغو حمایت و چې موږ وکړای شو چې د حالا دغو مراحلو ته ورسیو او دا کتاب کې چې وینئ په طبي آلې د افغان طبي آله په نامه ما په کال 1894 کې چاپ کو ټول معلومات په دو کې شته دي چې باید ډاکټر صاحبان په اختیار کې لري. نو موږ اول د ما خپل استاد نوم پرېښود بیا دا ډېر اوږد تا چندان هغه داسې
چسب نه درلود. او کله چې بیا نړیوالو کانفرانسو ته ځي دا روغ نو چندان هغه نه وي. نو بهترین نوم چې موږ د وطن نوم د هغه مې پکې خود چې لږ د ټولو حاکمیت په دو کې یا هغه سهم پکې موجود وي، ځکه مې افغان طبي آله په نوم کې خود او دا ډېر ښه اسانه ساده او دروند نوم و چې ما ورته انتخاب کړ. دا آله ته چې زه ګورم ډاکټر صاحب آله ډېره وړه آله ده خو کار ډېر غټ کار کوي. یعنی هغه انسان چې مهم دا دی که نه دا یې زنګانه سترګه ده وینې که دوه سیخه پاس تېر شوي دوه لاندې او دا ډېر یو مهم خصوصیت دا لري چې دا کسر باید په پرس حالت کې وي. دغه یو نټ چې تاووي دغه کسر خپله پرس کي اتومات دا څلور سیخه کشکي دغه پرس کي چې دا هیڅ طبي آله په دنیا کې دا خصوصیت نه لري. په دو خاطر دا همیش چې څوک ویني یا پریزنټیشن چې ګوري بس بیا یې دونه بله مؤثره نشته، ځکه دا 15 چنده قوه د هغو معمولو میتودو په برابر دا 15 چنده قوي عمل کوي. دا اوس چې څه رایج دي په دنیا کې دونه 15 چنده دا قوي ده. چا کاپي کړی در ځینې ډاکټر صاحب که نه متاسفانه موږ تاسو په اوسنیو شرایطو کې چې ژوند کوو ډېری وخت کله چې یو شی خپل رامنځته کړي بیا یې هغه کاپي هغه ډېر راوځي. کاپي چې هم کې خو د خلکو په نفع ده، خیر د مریض په نفع. ما افریقایي وادو ډاکټرانو ته د آسیایي څه چې به ساین کنفرانس کې راتلل په سلاو کسانو ته همداسې وړیا ورکولې. تاسو ځای مقصد د انسان تداوي پې کړئ، دا مهمه خبر ده. او بیا هغه کمپنۍ سره چې موږ ارتباط ونیوو د اف ډي ای اپرووال هم چې واخیستو امریکا کې د کمپنۍ د تاریخه، نو هغه کمپنۍ لږ ټال په دو کړلو چې ویدو واقعات لږ کم دي 1% دي. موږ د خپله ګټه یې دونه نشو ایستلی. دا باعث شو چې دو دغه هغه په امریکا کې تولید وي تر اوسه ځنډ شو او پس د هغو بیا زه ولاړ نشم 2014 نه چې دا مسایل تعقیب کړم او اوس خو بیخي بندیزونه او هغه زیات شوي دي. نو ارتباطات شته دي اوس د ډېرې وادو ډاکټر صاحبان خپله دوی ملته تطبیقوي. بعضې چې ما نه غواړي مثال یو امریکایي پروفیسر دی ډاکټر راین، تاسو شاید ورسره خبرې مو کوئ، هغو ته ما په لسګونه آلې ولېږلې، هغو په لسګونه مریضان په افریقا کې په کینیا کې تداوي کوي، دا اوس یې عملا تداوي کوي. همداسې بنګلادیش خپله تولیدي وي. ما ورته نه دي ویلي چې ما ته څه سم کوي که نه. ډاکټر باري دی هغه هم خوار و غریب بنګلادیش خلکو ته تطبیقوي. تاسو د کور ودان دی، تاسو ښه فکر او ښه ذهن دی. په 2015 کې امریکا کې تطبیق شو اول واقعه چې ویډیوی تاسو سره شته، تاسو به یې نشر کړئ. یعنی دو په مؤثریت کې هېڅ کوم سوال نشته دی. اما دا چې یو قوي مرجع یو قوي هغه وي کمپنۍ سره موږ سم کینو او خبرې وکړو او دا دنیا ته په هغه تجارتي شکل عرضه کړو، هغه کار به وشي انشاءالله، زر وشي که پس وشي. ډاکټر صاحب موږ ستاسو په غیاب کې د افغانستان له پولو بهر د یو شمېر بهرنیو متخصصینو او ډاکټر صاحبانو لیدلوري هم اخیستي دي د همدغه افغان آلې د استفادې په اړه د څومره سهولتونه یې رامنځته کړي دي او څومره موفقه آله ده. غواړم دغه هم ما ته به همدا اوس دلته په ګډه سره له نږدې وګورو او له خپلو تخنیکي همکارانو څخه میله کوم چې د افغان آلې په اړه باندې د بهرنیو متخصصینو د کارونې هغه وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړي.
غواړم د هغې وسیلې په اړه خبرې وکړم چې افغان ډاکټر اسماعیل وردګ لخوا جوړه شوې ده. د لومړي ځل لپاره ما له ډاکټر وردګ سره په 2008 میلادي کال کې په امریکا کې وکتل. له دې وسیلې څخه د اورتوپیدي په عملیاتو کې او د مفصل په توازن کې ګټه پورته کیږي چې اغیزې د اورتوپیدي ډاکټرانو لپاره د عملیاتو او تداوی پر مهال زیات دی. په 2012 میلادي کال کې موږ ډاکټر صاحب وردګ ته بلنه ورکړه چې بنگلاديش ته راشي او دلته یې بریالي عملیات ترسره کړل. موږ له 20 کلونو را په دې خوا له یو بل سره ښې اړیکې لرو او د ډاکټر وردګ اختراع دلته په عملیاتو کې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. زما نوم ډاکټر رایان دی او اوس مهال په کینیا هیواد کې د افریقا په ختیځ کې په یو اورتوپیدیک مرکز کې دنده ترسره کوم. موږ دلته د افریقا له 6 هیوادونو څخه راغلو ډاکټرانو ته روزنه ورکوو. ما په 2010 میلادي کال کې له ډاکټر وردګ سره ولیدل او د هغه اختراع سره هم آشنا شوم چې د افغان په نوم یو وسیله وه. کله چې زه راغلم دلته نو ما د هډوکو د ماتېدو، وینې بهېدنې او اورتوپیدي ډېر ناروغان ولیدل چې په دغو عملیاتو کې مو د افغان په نوم د ډاکټر صاحب وردګ له وسیلې څخه هم ګټه پورته کړه. ډاکټر صاحب اوس کارا شو دې ته تاسو د امریکا د ساين ټولنې هم د جګړې د یو غوره اورتوپیدي جراح په توګه پیژندلی یاستئ او دا یو نړیوال مهم بنسټ دی چې د ویل کېږي څه باندې 15,000 د اورتوپیدي برخې جراحان د دې عضویت لري. په دې اړه باندې که راته ووایئ چې دغه جایزه هم څنګه ترلاسه کړه او څنګه دې جایزې ته تاسو کاندید شوئ؟ دا خو دغه انجمن چې دی په امریکا کې دی د ساين په نام بېوزلو هیوادو سره کمک کو وړیا شکل چې افغانستان هم دغه نه مستفید کیږي او دا تقریبا په 50 هیوادو کې دغه برنامه لري، خیریه برنامه ده او د اورتوپیدي سامان خو یې چې ډېر قیمته دی او دوی په وړیا شکل خصوصا د اوږدو هډوکو نیلونه دوی په وړیا شکل تهیه کوي. ډېر ښه سیستم ورته جوړ کړی چې هر مریض چې عملیاتوي عکس او هغه ورلیږي بل نیل درته حواله کړي. تقریبا اوس موږ افغانستان کې 10,000 بریالي عملیات په 13 برنامو کې کړي. 10,000 ترسیدلي دي او دا په تقریبا 15 ولایتو کې دا برنامه دي. ډاکټر صاحبان خپل عملیات کو خپل راپور لیږي په وړیا ډول او دا خو ډیره مهمه خبره ده ځکه یو نیل قیمت په افغانستان غوندې ځای کې تقریبا $10 جګ دی او امریکا او د ځای کې خو په $100 کې لګي. نو دا ډیر ښه سیستم دی او غریبو هیوادو ته خصوصا زلزلې کې هغه کې ټولو کې کمک کړی شي. نو دا برنامه چون اکثریت ما سفر کړی افتتاح کړی مې دي، شاګردان مو هلته تربیه کړي دي په ولایات او مرکز کې. نو په دو خاطر موږ د فعالیت ته وکتلو د دو مسئلې مستحق زه وګڼلم. ډاکټر صاحب کروش هغه کومه شیبه یعنی کله چې ما دغه خبر په هغه وخت کې ما خپل کتلو لوستلو مې یعنی واقعا ما ته د ویاړ او افتخار ډیره ډکه شیبه وه ځکه داسې یو هیواد کې موږ تاسو ژوند کوو یا مو زده کړې کړي که تعلیم مو کړی تحصیل مو کړی دی چې هغه صفري امکانات متاسفانه چې موږ تاسو ته په هغه وخت کې به نه وو آماده. خو هغه شیبه حتما له ویاړ ډکه شیبه تاسو ته هم وه چې د یوه جنګ ځپلي هیواد په جګړو کې یو لوی شوی ډاکټر دغسې یو مهمه جایزه چې هغه هلته د شاوخوا 15,000 متخصصین د اورتوپیدي برخې نور هم شته دي خو دغه جایزه دغسې یو ډاکټر ترلاسه کوي. خو دوی هلته یو کمیټه لري خپل ارزیابي او خپل هغه کو او فعالیت ته ګوري. اوس په دومره وخت کې 10,000 عملیاتونه هغه کسان چې یو روپۍ هم نه لري، خوار و غریب دی یا کراچیوان دی یا کارګر دی، ځای سقوط شوی، پښه یې ماته وي، لاس یې ماتې او په څنګ کې نتایج چې موږ ورلیږل دا د شفاخانو نتایج چې دوی کتل دوی حیران پاتې کېدل چې دومره ښه عملیاتونه دوی کو
په دوی حساب باندې دوی هغه خپل پوینټونه لري بیا دغه په اساس شای انتخابي د همدغه ټولنې د ساين ټولنې ځینې مسؤلینو خبرې ما تاسو په اړه باندې ډاکټر صاحب واورېدې تاسو پخوانیو مرکو یا هم د تاسو په اړه باندې دوی چې د نورو رسنیو سره دوی مرکې ترسره کړي دي دوی تاسو د تعلیمي او تحصیلي کرکټر څخه هم ډېر خوښ وو او په ضمن کې دوی ویلي چې ډاکټر صاحب وردګ یو ډېر تکړه روزونکی هم دی چې دوی توانېدلی په دغه برخه کې ډېر کسان وروزي که دې برخې ته راشو د روزنې په برخه کې مو څومره کسانو لاسنیوی کړی دی او څومره دغه متخصصین کولی شي همدغه ستاسو لاره تعقیب کړي؟ که رښتیا ووایم موږ اولین ارتوپیدي کنفرانس تاریخ د افغانستان کې بین المللي هغه هم په 2015 کال کې موږ دایر کړو چې هم خارجي متخصصین او هم داخلي یعنی ته زر ډیر کسانو پکې اشتراک کړی و او په دوی کې موږ د ساين ټولو ته ور معرفي کړو چې ساين څه ده د افغان طبي حالت څه ده په اولین بار باندې انجمن د ارتوپیدي د افغانستان دلته تاسیس شو چې بعضی سپینګری له وفات شوی بعضی ژوندۍ دي نو ایدو بنسټ موږ کې خدا او هغه محوري نقش پکې ما او سیاوش صاحب درلوده او پس دغه موږ بیا دوه نور نړیوال کنفرانسونه دلته دایر کړل چې دا کنفرانسونه کې موږ په عملی شکل د ساين برنامه ډاکټر صاحبان ته ټریننګ کړه دلته دوی ټول زده کړل او ټول افغانستان کې ډاکټر صاحبان په ساين باندې بلد دي او تقریبا تزر متخصص ډیر روزل شوی په دوه برخه کې او دوی خپل ولایتو کې خپل کلینیکونو کې خپل شفاخانو کې خپل څه هم سره خپل وطنوال تداوي کوي او دا داسې عادي مریضان نه دي د شل زره دا هر یو فامیل هغه ډوډۍ راوړونکی دی ځکه نور څوک خو په کورو کې دي اکثریت اگر چې اوناس طبقه هم ټکرو کې هغه کې مواجه وي اما زیات مردینه طبقه وي چې تقریبا او یا 80% نارینه دي او 40% زنانه او هغه هم د خپل کورنۍ مصارف هم باید پوره کړي داسې د خپل کورنۍ باندې بوج شوی بوج ځکه ایدو په مخنیوي په خاطر ساين داسې سیستم جوړ کړی دی چې د سیخ ورواچوي په سبا یې هغه ګرځي په میاشت کې بیرته خپل کار وظیفې ته ځي نو پلاستر هغه هم نه غواړي یا سابق به په وزنونو کې اچول پراته به نو مدت تداوي د ساين سره کم شوی دی ډېر سهولت دی او په دغه کې راوړل هم ډېر سخت پس دوی چې د ارتباطات قطع شول د نور نړۍ سره بیا مې یو لیر پیدا کړ چې دوی دا سامان بیا راشي افغانستان ته او خیر دی سی ریاست الوزرا امر د معافیت د ګمرکي بیا تمدید شو اوس ان شاء الله به جنجال راسي او موږ ټول شفاخانو ته دولتي شفاخانو ته ټول ته په اختیار کې ورکو ډاکټر صاحب ډېری دې موږ تاسو ځوانانو سره کله چې کېنې دوی وایي چې کله چې موږ وګورو چې کوم بهرني هېواد ته د کومې ناستې دپاره تللي یو بیا وایي چې سړی ولې بېرته راغلی یا په ښار کې هم چې څوک ګوري وایي چې ولې خارج ته ونوتې اوس لاره درته پیدا نه شوه که څنګه تاسو هم ډېرو مهم بهرنیو هېوادونو ته تللي یاستئ هغلته مو دغسې مهمې لاسته راوړنې د افغانستان په نامه باندې ثبت کړي دي خو څنګه مو تصمیم ونیو چې باید بیرته خپلې خاورې بیرته خپل هېواد ته راستانه شئ او هلته یا امریکا کې یا هغې ته ورته نورو هېوادونو کې میشته شوئ؟ ما والا 2004 کې اول وار زه خارج ته لاړلم د وضعیت چندان خوند را نه کړ اگر چې زما په کنفرانس و مصروف به وم هغه اما په مجموع کې په ما داسې خنلګي د ځکه ما یو دوره تیره کړې و په ځوانۍ کې ورتللی وم هنګري ته سخت چې به مې په یاد شم یاره ورکه توبه د خارج نه نو امریکا ته به زه کال کې یو ور دوه ورتللم یو هفته لس ورځې چې به تېرې شوې نور به ما طاقت نه راته باید بیرته راغلی وای خپل وطن ته خپل وطن کې څه لیدل یعنی څه داسې په وطن کې د دې لامل کېدل چې تاسو یې دې ته اړ کولی چې هغسې پرمختللي هېوادونه پرېږدي او بیرته خپل وطن ته راشي ما مې دوستان ته قصه کړې زه به یې تاسو ته هم قصه وکړم روان و مخ په نورستان یو 2 کاله مخکې نو داسې چې روان و د شین دریاب د مستو اوبو سره د لوړ هغه د نخترو ونې دا مې چې لیدل ما دوی ته وویل ما ویل دا شی ما
یو ور په جرمني کې په یو ریل کې روان وم ما ولیدل چې دغه دره وه دره تقریبا خو ډېر پرمختللي نور شیان هم ورسره وو دا یو شی و خو هلته چې ما وایي زه وم ما دغو ساحې د ملکیت احساس نه درلود ما وایي دا خو نه دي اما چې نورستان کې زه ګرځم زه ویم چې دا یې ما دي خیر بالکل او دغه د مالکیت احساس خپل سره دې کوي او بل خپل وطن ویلر صاحب متاسفانه د افغانستان څخه ډیری ځوانانو دې ته زړه کولو چې افغانستان نه ووځي په ډېرو داسې لارو څخه دوی استفاده کول ډاکټر صاحب چې په هغې لارو باندې په 100% کې 9.9% د مرګ خطر و اما بیا به هم دوی دې ته زړه کولو د یو داسې ژوند ته د رسېدو لپاره چې هغه به معلوم نه و چې هغه هلته رسېږي که نه رسېږي یا به دوی ته لکه د فلم په شان ښودل کېدل چې نړۍ یا نور هېوادونه دغسې امکانات لري هغه لري کله چې هلته ولاړ شي بیا وضعیت وګوري بیا به د سخت پیمانه چې خپل هېواد ورياد شي ډېر کم تعداد که وکړی شي خپل مسلک بیرته ژوندی وساتي زموږ همکاران لاړل پس د دو د فتح د امارت نه اوس هلته په امریکا کې تقریبا یو تعداد په رواني ناروغۍ اخته شوي ځکه په دو سن کې څوک هلته کار نه ورکوي او دا سن خو د جذب سن نه دی نو دا سن خو هغه سن دی چې نور شی نشي جذبولی دماغ نو امتحانونه چې ځوانان ورکوي سپینګیري کله ورکوي نو بعضې نور مجبوریتونه دلایل راوړي چې سړی نشي ویلی چې اوس ټول ملامت کوي بلې مجبوریتونه دي ځینې چې وتلي هم دي مجبوریت دی او چې پاتې هم دي ډاکټر صاحب په خپل وطن هغه دلایل سړی څوک نشي ملامتولی خو وطن زه پوهېږم په ټولو ګران دی واقعا وطن دی او کله چې هغه د مالکیت احساس سړی ولري بیا که نور هېڅ ونه لري ته وایي چې دا یې ما دی دقیقا له څه باندې 10 کلونو ډېر وخت کېږي چې تاسو په خپله برخه کې خدمت کوئ او د خپلو هېوادوالو د ماتو هډوکو د درملنې لپاره تاسو همیشه ډېر څه کړي دي که راشو د هغو خاطرو څخه داسې کومه خاطره په دې برخه کې لرئ داسې کومې پېښې شوي دي چې هېڅکله هم هغه تاسو له یاده نشئ ایستی او یا هم داسې کومه خاطره چې تاسو ته د ژوند یو لوی درس یې درښودلی دی داسې څه په ذهن کې شته دي والا د ناروغ یا د مریض د جوړېدل ډاکټر ته یو خاصه خوشحالي ور په برخه کې او زه د هغو جملو څخه یم چې د ما د خوشحالي ډېر احساس کړی دا هر مریض چې ښه کي او وایي چې خانه دې آباده یو دعا کوي یو هغه کوي دا ما ته ډېره لویه خاطره او زه همیش دو سره مواجه یم ځکه چې کوشش کړم مریض ته ضرر ونه رسی د مریضانو خدمت وشي که په شخصي برخه کې ده که په 400 بستر کې ده باید زه د ورځې یو څو عملیات وکړم چې دا چې ما یو خیر ورسیږي تر اوسه پورې زه روزانه عملیاتونه کړم نو شخصي کې کوشش کوم چې خوار و غریب ته مې خیر ورسی حتی ما پنجشنبه بیخي په وړیا ډول اعلان کړی ده او یو تعداد عملیاتونه چې څوک یې وس نه لري او ما د وسې کي هغه هم په وړیا ډول ورته کړم هره پنجشنبه یعنی هغه لذت چې زه په مفت مریض کې ګورم په د پیسه والا کې چندان نه وي خیر د دې تر څنګ 100 کاله جګړه کې هره ورځ زموږ او ستاسو په سلګونه ځوانان له دواړو خواو دوی خپل ژوندونه د لاسه ورکول ډاکټر صاحب د یو متخصص او ډاکټر په صفت چې لوی هدف یې ناروغ ته د هغه د صحت بیرته ورګرځول دي دغه ډول وضعیت ستاسو سره ستاسو په روح روان باندې څومره اغېزې پرې ایستلی دي ځکه هره ورځ که سړی ډاکټر صاحب یو مریض ګوري د یو چا لاس مات د چا پښه مات یا په وینو کې لت پت او ګورم ځوانان وي د همغې ټولنې او بدبختي دغه وي چې هغه که دواړو خواو ته هم خو افغانان وو دغه تر کومه ځایه پورې ستاسو په روح روان باندې هم تاثیر کول والا موږ دغه مسلک چې دی باید همدغسو هغه سره مواجه اوسو متاسفانه ده 10 کاله خو موږ همیش په همدو کې مصروفه وو خو د شکر ځای دی چې اوس هغه مجروحین و هغه شهیدان چې په آخر د
د جمهوریت په د لاسو واخلو کارونو کې و هغه فضل د خدای اوس نشته دي. متاسفانه دا نن هم چې راتلم بمبارد شوی و په پکتیا کې، بیا مې هغه حالت ولید، یو 20 مجروحین راوړل شوي وو چې بیخي سوي وو. نو دا ظلم خدای دې بند کړي، نور د خدای په خوار و غریب خلکو باندې دا ظلمونه نور بند کړي. نو یو وخت خلیلزاد صاحب راغی هغه ته 420 ته په اخر د جمهوریت کې د روحیه لیدله چې څنګه ده. صاحب اوس که په دې باندې بحث وکړو چې څه تفاوت دی د هغه متخصص یا د هغه ډاکټر چې هغه په نظامی برخه کې د زده کړې کړې دي او په هغه برخه کې د مصروفیت لري یا په نظامی روغتون کې دنده لري او هر ورځ د جګړې قربانیان دوی تداوي کوي، او هغه ډاکټر چې بیا په ملکی برخه کې زده کړې کړې دي او د ملکی ناروغانو درملنه کوي. یو څه تفاوتونه لري. موږ چې د طب نظامی لوستی دی، موږ نظامی زده کړې کړې وې په غربي ښوونځي کې، او پس د مسلک په حساب هم بعضې مضامین دي چې هغه طب نظامی کې لوستل کېږي، په ملکی کې نه لوستل کېږي، په شمول د جراحي حرب ده، داخلي حرب ده، همداسې د بعضې مختلفې کیمیاوي سلاګانو استعمال او دا شی دا موږ په نظامی برخه کې لولو، ملکی برخه دا نه لولي. او موږ سره کار هم د مجروحینو سره وینو، د جنگ د مجروحینو سره کم د خط اول نه مراقبت شي، سره کم تخلیه شي په طیاره کې، په مځکه، په امبولانس. دا ټول هغه مهارتونه دي چې په ملکی کې محدود وي او نظامی کې دا باید نظامی جراح زده وي. ملکی به ډاکټر صاحبان هم خپل خدمتونه کوي، اوس هغوی هم په 40 کالو 30 کالو کې هغه هم ټول نظامی شوي دي، خو بیا هم خپل خصوصیات سره تفاوت لري. رشته نظامی طبابت یوازې درملنه نه ده، بلکې دا د یوې بېرحمې جګړې د پایلو لیدل هم وي چې پکې د وطن خلک قرباني کیږي. نن چې سوله راغلی افغانستان ته، څه توپیر وینئ په ځانګړې توګه د نظامی طب برخه کې او یا هم په هغه برخه کې چې تاسو هغلته مسؤلیت لرئ؟ تفاوت خو ډیر زیات دی. په سوله په وخت کې انکشاف، پیشرفت، آرامش د روحي دا وي، اما د جنگ په وخت کې خو نه وي. هغه وخت به موږ د ورځې 50 جنازې د 400 بستر نه ایستلې، دا تنهایی 400 بستر په وسط ډول. ته دا حساب کنو همدومره د مقابل لوري، همدومره چې بیا موږ ته نه راوړل کېدل. د ورځې 200 ځوانان به موږ د لاسه ورکول، نو دا یې کومه کېدل. حتی بعضې کلو کې طبقې و ناس نفوس د ذکور نه ډېر شوي وو. نو دا یو خوار غریب مملکت ته کومه دره مرګونه منلی شي؟ نه، خو هېڅ امکان نه. د ورځې 200 جنازې 200 و دا 15 کالو کې 200 ضرب که څومره نفوس؟ ډېر غټ رقم کې واقعا. او اوس ډاکټر صاحب مخکې به سعادت خان روغتون ته هغلته د جګړې قربانیان به هغلته راوړل کېدل. اوس فضل د خدای دی په افغانستان کې سوله او ثبات دی او آرامي راغلې ده. اوس هغلته تر کومه ځایه پورې د جګړو نه بلکې ممکن د موټرو د ټکرونو یا د دغه ډول ترافیکي پیښو قربانیان راوړل کېږي؟ امارت په راتګ سره زه دا باید په جرأت ووایم چې نظر په توجه د وزیر صاحب دفاع او موږ د قماندانیت قماندان صاحب طاهر احرار دوی دومره تحولات راوړل چې په 15 کالو د جمهوریت کې نه ورغلي. په هغو پیسو چې هغه وخت وکنه یو قراول به مثال په 15 میلیون ډالر جوړېد. دوی په دا نشته امکاناتو موږ شفاخانه دومره مجهزه کړه چې په دا تاریخ کې اداره نه وشوه. موږ اوس د قلب بخشونه لیدو، ایکس ریګان، سی ټي سکن، ام آر آی 2 دانې په لیارو دي. نور پسې راشو موږ ملکی بخش ته اوس غې خلاصه کړه. مازدیګر نه پس څوک چې د ملکی نه چې سابق امکانات نه لرل اوس رتلایش 400 بستر کې هم عملیات کې هم تشخیص کې هم تداوی هر شی کې. نو دا موږ ډېره غټه لاسته رانه طب نظامی موږ خپل طب نظامی محصلین لرو چې موږ تربیه کوي. نظامی ډاکټران به خپل په 400 بستر د صحي په بخش کې موږ به خپل نظامی ډاکټران روزو.
نو دا هغه ارمانونه چې جمهوریت کې پوره کول ډیر مشکل و. متاسفانه. ډاکټر صاحب د جمهوریت نظام د سقوط د ورځې په اړه که راته وایي په هغې ورځ چیرته وایي او کور دننه په افغانستان کې وایي د افغانستان نه بیرون وایي او یعنې په ذهن و فکر کې مو څه ګرځېدل چې یعنې دغسې ورځ سره افغانان په هغې ورځ مخامخ وو او هېڅوک هم نه پوهېدل چې سبا ته به څه کي. رښتیا هم ما تلویزیون د لارې لیدل چې ولایت یو په بل پسې سقوط کېدل. نو زه عادي خپلې وظیفې ته تلم راتلم. په 2 ورځ هم زه عملیات کې وم، تقریبا 12 بجې د ورځې وې چې دا خلک ګورم ورخطا خوا کې یو راغی غوږ ښېرته وویل چې دا هغه ټول تښتي هغه مسؤلینو دا ما وویل چې تښتي مخې ته یې ښه شه نو چې رښتیا هم عملیات نه خلاص شوم راوتلم چې خلک ورخطا دي، بعضې په یو خوا منډې وي بعضې زه راغلم په خپل دفتر کې کېناستلم قمنداني د اکاډمي کې چې مسئول کس د دوچار صاحبستر وخت زه پاتې شوم او یو 2-3 نور معاون صاحبان ډاکټر صاحب علي احمدزی او دا کسان. نو زه پاتې شوم په 2 خاطر ما وایي که زه م لاړ شم دغه شفخانه ټول هرې خواته تښتي ما ته به ګوري چې دا شته دی نو موږ هم بیا هم داسې وشول. زه پاتې شوم په خپل دفتر کې تر ماښامه پورې مازدیګر پورې او ټول ته مې اطمینان ورکړ چې هېڅ خبره هم نشته. او رښتیا هم په موږ شپه نوکریوالان راغلل، ډاکټر صاحب شینواری نوکري تسلیم شوه. په موږ شپه موږ 6 نفره د حوادثو نه چې د طالبانو د جملې نه هغه موږ عملیات کړل په موږ شپه موږ په کار کې توقف رانغیم داسې دوامدار. نو په سبا یې بیرته وظیفې ته عادي راغلو. اما ډاکټر صاحب اندېښنه نه وه در سره ځکه تاسو نظامي ډاکټر وایي که نه قطعا ما سره اندېښنه په افغانستان کې په کم از کم دغه 3-4 لسیزو کې که موږ تاسو وګورو که هغه څوک مثلا دلته ډېر ملکي کسان هم د دې په خاطر باندې چې هغه هلته یو ځای کې دوی مسؤلیت درلودو ځورول شوي وو، ځورول کېدل یا په یو نامه او بل نامه. خو دا چې تاسو د سقوط په ورځ په کابل کې وایي په خپل دفتر کې وایي هغه هم په نظامي طبي علومو اکاډمۍ کې اندېښنه د دې نه وه چې یو څوک تاسو ته صدمه ورسوي خدای وکړي؟ برحال چې اندېښنه نه وه زه ډېر مطمئن وم او زه دا په جرات ویلی شم چې ما یو طالب سره مخکې دونه چې دوی راشي قطعا ارتباط نه درلود غیر د هغه بعضې طالبان نه چې ما د بګراوند نه به یې راوړل عملیات کړل یا به د محبس نه اما تداوی کړي دي نور داسې ارتباط مې نه درلود. اما زه مطمئن یم چې دوی به ما ته هېڅ صدمه نه رسوي او برحال چې صدمه ونه رسوله ما ډېر قدر او عزت یې وکړ. تر اوسه پورې زه په خپله چوکۍ په خپل دفتر او په خپله وظیفه یم. دغسې کوم څه مشکلات یا ستونزې ښې تر اوسه پورې چا نه دې ته جوړې کړي؟ نه هېڅ په دو مورد کې بعضې خلک وایي چې متاسفانه د ګیرې په حساب یا د ریشۍ په حساب هېڅ برحال چې جوړ کړي دي دوی ما ډېر قدر و عزت کو خدای دوی ته هم قدر و عزت ورکړي. او کله ما په نظامي یونیفورم کې هم ګورو ډاکټر صاحب. بله اولین ساین کنفرانس هم د وزیر صاحب دفاع په موجودیت کې موږ دایر کو او په دو کې خارجي پروفیسران مو اول بار چې موږ ځوان وزیر صاحب را څرګند شویم دو کنفرانس په طریقه خیر اوسې. او ډاکټر صاحب کله چې جمهوري نظام وپرځول شو او اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شو ولکه یې ټینګه کړه متاسفانه د هېواد ځینې ډېر تکړه کادرونه ځینې ډېر تکړه ډاکټر صاحبان له وطن څخه ولاړل له وطن یې پرېښوده او تاسو وایئ چې تر اوسه پورې په پوره قوت سره په خپل وظیفه پاتې یئ خپل کار کوئ او د دې تر څنګ چې مخکې مې اشاره وکړه ډېر ښه چانسونه مې دې دپاره درلودل چې له افغانستان څخه ووځئ او چېرته ښه ارامه او آسوده ژوند پاتې ژوند مو هغلته ښه ارامه تېر کړئ. خو دا چې د خپلو هېوادوالو درملنه تاسو ته نوره هم روحیه درکوي دغه څه ډول ممکنه ده چې دا په ټولو باندې دغسې یو یعنې دغه ذهنیت د ټولو سره پیدا شي چې وطن هوټل نه دی چې سړی د ښې ورځې پکې تېرې کړي او کله چې سخته یا بده ورځ راځي بیا دې نو وطن نه وطنوال پرېږدي او دی بیرون هغه د آسوده ژوند پسې وګرځي. ما خو مخکې مې یادواري وکړه چې بعضې کسان خپل دلایل لري نو هغه دلایل ته سړی ځواب نشي ویلی خو مهمترین
دلیل دا دی چې چا چې وطن ګران وي باید په سخته کې ورسره وي. د سقوط په ورځ ما ورونه پیلوټان دي کامیار کې، نو دوی هم په دو تخلیه کې وو. دا کسان به یې استل د کابل نه قطر ته پروازونه مستقیم کامیار هم کړل. نو دوی چې پرواز راغی بیا به زنګ ووایه چې ما ته چې فامیلونه بار که چې طیاره تیاره ده. نور خلک خو په ډېر مشکل به تلل، خو دوی خو چون پیلوټان وو موټر یې لېږلی شو، فامیلو سره تلی شو. ما دوی ته ورته وایي ما وایي زه خو هسې هم نه ځم، خدای تاسو فامیلونه هم نه پرېږدم. همداسې وشول، د دوی فامیلونه هم پرې نه ښول چې ولاړ شي. او تر اوسه بیا ما نه خوشحاله دي. ښه تصمیم ونیولی. واقعا چې ښه تصمیم ونیولی ډاکټر صاحب. یو بل موضوع ډاکټر صاحب، کله چې په افغانستان کې همیشه طبیعي آفتونه یا زلزلې په ځینې ولایتونو کې هغلته د موږ تاسو هېوادوالو ته د سر او مال زیان ورسولو، لومړنی کس وایي د خپل صحي ټیم سره به چې هغلته به مو ځان رسولو. د ما ښه په یاد ډاکټر صاحب ډېر سهار د وخته او هرات کې چې کومه زلزله شوې وه، تاسو لومړنی ټیم وایي چې هلته رسېدلي وئ او زما همکاران هم کله چې هلته ورسېدل، اول خبر زما د همکار ما ته دغه وه چې ډاکټر صاحب اسماعیل وردک هم دغلته دی او د هغه کسان چې دوی ټپیان شوي دي د هغوی درملنه کوي. په کونړ کې هم همدغسې دغه یعنې مجبورې دی دې ته چې باید زر تر زر هغلته ولاړ شي، او که نه هغه احساس چې تاسو د خپلو وطندارانو یا خپلو هېوادوالو په وړاندې لرئ، هغه احساس تاسو دې ته مجبورولی چې تر څو ولاړ شي د هغوی درملنه وکړي. نو معمولا چې دا د شپې ما واورېدل دوه زلزلو کې مې په یاد دی، زه پوهېدم چې ما باید ځان ورسوم، ځکه موږ کړی شو چې خلکو ته کومک وکړو په خپل وخت او مؤثر کومک. که ناوخته ولاړ شي بې فایدې ده یوه ورځ پس. نو کله چې هرات زلزلې ما واورېدل، په سهار یې د کامیار طیاره تلله، قمندان د سهي سره احرار صاحب سره مشوره وکړه چې ما موږ ځو هله دستي. نو طیاره په میدان کې موږ ته معطل شوه چې موږ یو 10 نفره ټیم جوړ کړ، د ایسان سیټونه او ایکس فکس و بعضې کومکونه مو واخیستل. زه به تاسو ته ووایم چې د هرات ډاکټر صاحبان قرار ولاړ وو، موږ 2 ورځې د عملیاتونه وکړل، بعضو به کومک کا خیر دي سي، اما دوی پوهېدل چې دوی ته ضرورت نه و نور. همداسې چې ولاړو ننګرهار ته، موږ ګمبیري شفخانه کې مرکزیت ونیوه، د صحت عامې مجروحین هم ټول راوړل، ګمبیري کې مو عملیات کړل د کونړ زلزلې. او 2 ورځې اول مهم چې مجروحین رسي، موږ 2 ورځې کار وکړ، ډېر پاتې شوي هم نه. او هغه سخت مجروحین که د کابله پورې راوړل کېدل ضرورت تلف شوي وایي که نه؟ ضرورت یې نشته، یو تعداد چې هغه بعضې نور مشکلات یې ډېر تخلیه کېږي، اما د ارتوپیدي هم تخلیه نه کړل، ټول ملته تداوي شول او بېرته په خپل ځای شول. هغه نه پېښونه کله چې هغلته تاسو ولاړئ ډاکټر صاحب، داسې کوم څه سره مو په لومړي وار باندې هغلته داسې کوم څه ته سترګو شول چې ډېرې ځورولي وئ؟ ډېر والله خوشته دي، ډېر دي. اطفال ماشومان اطفال ماشومان، یوه ښځه بېچاره پښه یې ماته وه، د جوب یې وګورئ چې شی دی چې څو دانې ممپلي په جوب کې وو. نو داسې غریب خلک. بالکل. اوس که راشي ډاکټر صاحب د تاسو د شخصي ژوند په اړه که مو اجازه وي ځینې شخصي ژوند پوښتنې به مو وکړو ډاکټر صاحب. اوس به د شخصي ژوند په اړه باندې که لنډ دومره راته ووایي ډاکټر صاحب چې هغه ټارګېټ مو پوره کړی دی په اوس کې یو هغه ده که نه چې وایي باید 4 ودونه پوره شي، که نه تر اوسه په همغه 2 او 3 مرحله کې؟ ټارګېټ خو زه یو واده لرم، بل خو کوم پلان نه لرم او ډېر خوشحاله یم د خپل ژوند نه. او 5 مې اولادونه دي. ماشاءالله. مشر زوی مې امریکا کې تحصیل وکړ، پیلوټي ولوستل، راغی اوس کامیار کې پیلوټ دی. هغه مې پرې نه ښوده چې هلته وګرځي، نو زمینه یې خپله هلته یې کار وکړ، زحمت یې وایسته، لږ کومک به ما کړی، ټول د خپله ځان ورسو هملته پیلوټي ولوست، اوس راغی کامیار کې پرواز کړ. نو 2 مې لورانې دي، یو واده کړی خو دواړه په طب کې وې، طب یو اول صنف کې وه، بله 4م کې، خو د محدودیتونو د باعث نه اوس به ډاکټرانې وایي، نو تر اوسه نه دي شوي. ډاکټر صاحب په ځینو داسې تصویرونو کې هم تاسو لیدل شوي یاستئ چې په نظامي یونیفورم یا دریشي کې یاستئ او د ملي دفاع
له ځوان وزیر تر خوا یاست. دا تصویر د یو متحد او یو موټی افغانستان لپاره ډیر پیغامونه لري. تاسو د دغه تصویر څخه داسې کوم پیغام اخیستی دی؟ والا موږ خو چې روزل شوي یو، عسکر روزل شوي یو. ما پلار د خدای وکړي هغه هم سایمن صاحب و، هغه هم د امریکې نه د ثور د انقلاب نه پس راغی، یعنې ویره یې نه درلوده، خپل وطن ته راغی. نو نظامي کسانو ته باید د هغه خپل آمر و هغه معلوم اوسي. نو څه چې امر و اطاعت وي باید وکړي او خپل لباس واغوندي. په لباس کې افتخار دی، په لباس کې د اردو غرور دی او دا همیش ویل شوي دي او دا لباس د خاورې ساتندویۍ او د خدمت معنا ورکوي. په دو خاطر او صاحب د یو نظامي ډاکټر له انده د ژوند یو لوی ارمان مو راته ووایي، داسې کوم لوی ارمان مو تر اوسه په ژوند پاتې دی تر اوسه هغې ته نه یې رسېدلي؟ والا ارمان خو د ټولو افغانانو هغه په واقعي شکل سوله ده او خدای دې دا نور هم تکمیله کړي چې ټول په دغه هېواد کې ګډ سره ژوند وکړي او هغه تعصبات او هغه شخړې او هغه نورې ونه وسي او خدای دې همیش تل دپاره دا سوله او ثبات ولري. دا ټول افغانانو خواهش او ارمان دی چې زه مو د هغو په جمله کې یم. نو زموږ وطن پیشرفت وکړي، زموږ وطن سیال شي. دو ناورینونه چې هره ورځ اوس د ګاونډي هېواد نه په تنګ راغلي دا نن یې دومره خلک موږ هغه کړل شهیدان و ټپیان کړي. دو خبرونه هم خدای وساتي. ټول ماشومان سر اکسلای وګوري واقعا ډېر بد تصویرونه وو. او په ضمن کې صاحب که راشو دې ته چې مخکې اشاره ډېره لنډه ورته وشوله، خو د طبابت برخې ته ډېری خلک اوس دغسې یو اندېښنه کوي یا نیوکه کوي چې طبابت هم ورځ تر بلې دغه د تجارت وسیله ګرځېدلی دی او کوشش دې کوي چې طبابت وسیله د دې وګرځوي تر څو د دوی کاروبار او تجارت مخ ته ولاړ شي. دوی وایي چې بیا د یو انسان د ژوند سره لوبې دي. دغه څه په افغانستان کې تر کومه ځایه پورې موږ تاسو وینو؟ داسې به ووایم چې د طبابت وړیا تنها په سوسیالیستي نظامو کې و که نه، اوس څه پاتې دي بعضې ممالکو کې چې طبابت وړیا دی. نور په دا پیشرفته ممالکو کې طبابت ټول هلته تجارت شوی دی، ځکه بیمه د خلکو نه پیسې اخلي او شفخانې د بیمو نه پیسې اخلي. که د یو شي قیمت $100 وي په امریکا کې $50,000 دی. نو طبابت د هغو ملکونو تجارتي شوی دی، همداسې راغلی دی د نورو هېوادو ته هند او ته پاکستان او ته افغانستان در رسېدلی دی. او متاسفانه چې ډېر زیات لګښت لري طبي برخه او دا حکومتونه نشي کړی، مجبوره دي خصوصي سکتور ورسره کومک شي. اوس په افغانستان کې تقریبا ډېر زیات هغه سکتور خصوصي کوي، خو دا د هغو چا پورې په انصاف پورې ارتباط لري چې په خپل هېوادوال څومره ظلم کوي یا څومره خدمت کوي او کمیت او کیفیت. هغه موږ ډېر لیدلي اشرف خانو چې ظلمونه کړل ډېر زر سقوط شوي دي د باینت لري. او اشرف خانی چې له خدمت کو او هغه انصاف مورد نظر خپل نیسي، نو هغوی به ښه پیشرفت وکړي. بله صاحب. او په ډېر لنډه ورسره غواړم په دې هم پوه شم ډاکټر صاحب، په اوسنیو شرایطو او دغه شته وضعیت ته په کتو هغه څه دي چې تاسو ډېر زیات ځوروي؟ والا څه به ووایو، امکانات په مجموع کې دومره لوړ نه دي. په مجموع کې د سطح افغانستان شته دي، خو دا روابط نشته. سفرونه ډاکټر صاحبانو ټول معطل دي، علمي هغه کنفرانسونو کې اشتراک نشته دی او دغه خاص طبي ارتباطات چې وي سړی جوړ کړي، دغه لږ مشکلات څه ورځنډ ست مخ شوي دي. خو نظر په مجبوریتو چې اوس ګورم بیا هم خودکفایي ته روان یو. اوس مثال د قلب مریضان موږ خارج ته نه ځي، د ورتوپیدي نه ځي، دا نورو برخو کې ډېر سهولتونه راغلي دي، خو بیا هم افغانستان اوس قرار مخ په پیشرفت دی، خو هغه امکانات چې بیا په نورو پرمختللو هېوادو کې وي مشکله ده تر اوسه دلته. کوم لنډ پیغام که لرئ زموږ لیدونکو ته او یا هم زموږ د خپلانو په اړه باندې کوم
څه لرئ کولی شئ راسره شریکې کړئ ورسره. اول خو تاسو نه ډیره مننه کوم چې ډیره ښه برنامه او ښه تصمیم هم نیولی دی په خپل وطن کې. تاسو داسې یو ښه ځای استودیو او همکاران هم ټول کړي دي او پوهېږم چې هدف هم صرف خدمت او اطلاع رساني ده چې خلک لږ تشویق شي، خلک لږ زړه ونیسي په دو وطن کې. ډیره مننه کوم تاسو نه او پیام مې دا دی ټولو هیوادوالو ته چې انشاءالله خپل امید دې هېڅ وخت د لاسه نه ورکوي. دا هم وطن دی، دا هم دلته پیدا شوي یم، دلته به مرو، خو هر څوک دې ته خپل وس او توانه پورې خدمت وکړي د وطن ته. ډیره زیاته مننه کوم قدرمن ډاکټر صاحب دا چې زموږ بلنه مو نه او سټوډیو ته مو تشریف راوړو. تاسو نه هم یو نړۍ مننه. کور مو ودان. کور ودان. الله تعالی مل شه. سلامت اوسئ. خیر اوسئ. مننه.